د لوی او سپېڅلي رب په نامه د مشورتي لوی جرګې د دویمې ورځې راپور. ملګرو، تاسو دا مهال لمر پریس سره یاست، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. د مشورتي لوی جرګې پر دویمه ورځ د جرګې څه باندې 3000 غړي په 50 کمیټو وویشل شول. سید انور په خپل ریپورت کې وایي د کاري کمیټو د مشرانو او منشیانو له ټاکل کېدو وروسته د جرګې مرستیالانو او منشیانو ټاکل کېدو لپاره له ځایي وخت سره سم مازدیګر نږدې 4 بجې د رایو صندوقونه کېښودل شول. له پلان سره سم باید 4 مرستیالان او 4 منشیان ټاکل شوي وای، خو د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف د رایو شمیرنې په سر کې وویل پریکړه شوې چې 15 مرستیالان او 15 منشیان وټاکل شي. تمه دا وه چې یاده جرګه به په 4 ورځو کې خپل کار بشپړ کړي او خپلې سپارښتنې به حکومت ته وسپاري، خو اوس داسې ښکاري چې ښایي جرګه تر ټاکل شوې مودې هاخوا وغځېږي. د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ استازی ډاکټر علادات داسې وایي پر دویمه ورځ د جرګې د عمومي منشیانو او مرستیالانو 19 کسانو د مرستیال لپاره او 10 لپاره پټه رایه اچونه وشوه. کسانو د منشي لپاره ځانونه کاندید کړي وو چې د رایې شمیرنو روانه ده او تر اوسه پایله نه ده څرګنده. د هرې کمیټې لپاره په آزادو ټاکنو کې رئیس او منشیان وټاکل شول او اصل بحث به سبا چهارشنبې سهار 8 بجې پیلیږي. ښاغلی علادات وایي په قوي احتمال جرګه به په تر ټاکل شوې مودې وغځېږي، ځکه لومړۍ 2 ورځې هیڅ اصل بحث ته وخت پاتې نه شو. د جرګې د سمبالونکي کمیسیون غړی او ویان عبدالرشید ایوبي وایي څه د باندې 3000 غړو ترمنځ دغو ټاکنو ته د شپې تر ناوخته چمتووالی نیول شوی. د اداري پلاوي د ټاکونکو 8 غړو ترمنځ 2 څوکۍ میرمنو ته په نظر کې نیول شوي. ولسمشر غني تېره ورځ د جرګې د مشرۍ لپاره د عبدالرب رسول سیاف وړاندیز وکړ چې ګډونوالو په لوی اکثریت ومانه، خو کله چې سیاف خپل مرستیالان معرفي کړل د خلکو د سخت مخالفت سره مخ شو او دا کار د دې سبب شو چې د اداري پلاوي او کمیټو د بشپړېدو لپاره اضافه وخت ځانګړی شي. عبدالرشید ایوبي وایي له دې سره د جرګې د غځېدو امکان هم شته او سمبالونکی کمیسیون د 3 اضافه ورځو لپاره چمتووالی نیسي. د سولې مشورتي لویه جرګه د 3200 غړو په ګډون 13 ورځ د ولسمشر غني په وینا پیل او د لومړی پلان له مخې ټاکل شوې وه چې ګډونوالو په 4 ورځو کې د سولې په اړه حکومت ته لازمي سلا مشورې ورکړې. مننه ملګرو، که چیرې زموږ ویډیو مو خوښه شوي نو ضرور یې لایک کړئ.